نن زه دا ټیم موجود یم د وزیرستان بیا د خیبر پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټایکانډو چمپینشپ او ورسره د 100 نه زیات چې کیم ورلد گینیز ریکارډ هولډر دی سر عرفان مسعود سره چې د تعارف محتاج نه دی سره میشتوس خبره کوي او زده کړه ورسره کوي یا د زندګۍ په حواله سره او نن سبو دای نور مزید مخته کیم میشن جاری دی په دا حواله سره تفصیلی گفتگو ورسره کوي نو دا ویډیو د میش سره تر اخره پرې وکسستای السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر جی اول خدا وایي چې زندگی د څنګه تیریږي زندگی شاه بهترینه ده الحمدلله شاه زبردسته شاه زبردست راونه ده او اول خدا وایي چې پریکټس تر څنګه راونده وز مولیدل چې ماشاءالله سټوډنټس د جاری دی چې پریکټس جاری سټلای دی ته پریکټس څنګه راونده مې پریکټس دا وی ډیلی د سره کله په دې گیم کا به زور سره وختاو او یمو پریکټس ور سره شي جاری وي جی اچھا سر جی اول خدا وایي په خپل زبانی خلک ته ډیر دا پاته هدو خو اول خلک ته دا وایي چې تا نن سبو څومره ورلد گینیز ریکارډ لاره مو نن سبو چې کیم گینیز ورلد ریکارډ دی دا 114 گینیز ورلد ریکارډ دی چې په پښتو شپه ماسیدو شو ورته 14 سال گینیز ورلد ریکارډ دی زبردست سر جی اول خدا وایي چې په پاکستان شته د ورلد گینیز پر ریکارډ شته چې مطلب 114 لاره پولیس شپ سیم نمبر درودره مې مو الحمدلله دا صحیح مو کیم گینیز ورلد ریکارډز جوړول شي کړی دي دا 2016 نه 2023 په مارچ په تقریبا دا وته کولا شي چې په دغه سل ریکارډز اولی مو جوړ کړل پاکستان په هیڅ شي په کام ټیم شي اچھا او دا نور ریکارډینګ مې الحمدلله 14 سے اپروډ شول او ان شاء الله چې دا کول پیرا کیږي کدای شي چې نور جوړ شي فلحال الحمدلله پټا باندې راوم پټا باندې اچھا سر جی کته دا وایي بدقسمته سره د میج د پښتونخوا ډیر داسې چمپیونز ایتلیټس کلاډیون داسې ځوانان چې مختلف شعبې سره تعلق لري بدقسمته سره اپورچونټیز نه ورته ملاويږي او کته سر جی دا وایي چې د څړتا اور ارشد ندیم پاکستان ته روغای چې ورلد گینیز ریکارډ یې جوړ کا او وردین کې تو سه خپل اولی دا چې د پاکستان د څنګه پروتوکول ملاو شو سر جی په معذرت سره کته دا وایي چې تر وسه پرې تو ته داسې د حکومت د طرف څخه داسې سپیشلیټي ملاو دکان او ارشد ندیم له خبره وکړه ارشد ندیم نه مې خوشی چې حکومت سپورټ کوله چې په دامل شه به کرکټ نه علاوه نور چې چورا سپورتس ولادي غریبونه ضایع کیږي په حکومت نه سپورټ کوي دا یو د قسمت شو دا ښه خبراندو چې دای سپورټ کوم دا د بدقسمتي دادو چې دا نه میږي وختي غي په لیول باندې سپورټ مشتانه ملاويږي نه درته ملاويږي سر جی خو بدقسمته سره بلارز چې ارشد ندیم میش په خوشيږي چې دته سپورټ ورکول په 4 دی او مزید ها چې څوره د پاکستان خلک تای میش کی چې هر یو ته د ملاو شي خو سر جی د غنور صوبین علاوه د میش د خیبر پښتونخوا د کې پی کې د وزیر اعلی ها د امداد ورکا نو تو تا د کې پی کې د وزیر اعلی د طرفه څه داسې سپیشلیټی لیا داسې توجه ملاويږي کنه ملاويږي دا داسې مین شای چې کله د تو خپل خلک تو قدر کوي کنه بیا د بل کاس قدر کوي بالکل اولی د میج خپل د وزیرستان کوم علاقہ دو د میج ایم ان ایز ایم پی ایز د نه سپورټ کوي بیا ډی خان ولا د نه سپورټ کوي یو د وزیر اعلی د نه سپورټ کوي بیا د نور څه سپورټ کوي بدقسمتي دادو کنه چې میج اولی خپل خال یا خپل کوم مشرون مدي اپ لیول سپورټ نه کوي بیا نور نه ګلن میج نه شکل لای چې میج ویل نه سپورټ کوي دا ویل نه کوي زبردست سر جی ماشاءالله میش د ویني په سوشل میډیا ها یوارزه د تو یو سټوډنټ و چې یو نوې ریکارډ یې جوړو د انډیا د یو سټوډنټ د یو کلاډي ریکارډ یې مت کړای و نو دا څه د تو سره څومره سټوډنټون پته کیږي چې ورلد گینیز ریکارډ لري او ورسره څومره داسې نور دي چې وخت دي الحمدلله د میوزیک اکیډمي وس په ورلد لیول ته ورته ویل شي چې په غونډه نه دیو ته یو اکیډمي سره چې کوم ریکارډینګ دي شل کسان دي چې ریکارډ جوړ کړی دی او دا خوشقسمتي دو چې کسان لکه د میجه سہولیتونه نشته د سره بیا د سپورټ نشته د سره بیا باوجود د چې میجه په ورلد لیول باندې شل داسې وډ کې الحمدلله متعین کړ چې دغه په گینیز ورلد ریکارډ شیخ خپل نوم رواستی او الحمدلله نور کسان داسې دي چې میجه کوشش مې په شری دی چې چټم نه بعد واه مختاروشي سر جی کدا وایي چې د چکیمه اکیډمي د لوکل تو خپل د کدا د سرکاري سطح باندې د پرایویټ تو
نه سرکاري ولا چې کومه کلبونه وي اکیډمي وي اب یا سپورتس کمپلیکس ورته یې پخښ وي دا د سپورتس کمپلیکس په ډی خان چې انډور هال چې کوم د نشته دی همیشه پرنټ وخصه دی همیشه د خپل کوم خرچې دی غادي د همیشه خپل افورد کوي سر جی خو د وزیرستان د خلک هي واګیلا شته در سره چې د تو ماشله چې کیم خالته د سہولیات پروواید کړي دي دغه کېل په حواله سره د ټایکانډو په حواله سره د چورډ گینی سکیم ریکارډ جوړیږي نو دا په ډی خان شدید بدقسمتۍ سره د وزیرستان خړه خورا چې کیما ډرا څړ د پته شوی دو آتا تر وسه پر داسې سہولیات نه دی ملاو نو آتا آیا د تو څه سوچتا کا سرنګ کسا شل وړ کی دي چې گینیز ریکارډ جوړ دی په دغه وتل کسان چې کوم دي د وزیرستان دي زبردست بل زه خپل چې کله دی مخبل پوس کله دی مخبل کور نشته دی چې شو پندې جوړتا مودا سہولیاتینا سپورټ او حکومت رو کوي بیا ځکه چار کړای شو زه چې پوس مخ وایسته مو ډېر زیات کوشش کړای دی ډېر زیات لژنا ډېر شاین تاسو چې په میډیا باندې رودري میډیا نه رودري می مخبل هر نه زیات کوشش کړای دی چې په وزیرستان شه دا شای نور پروموټ کو خو الحمدلله چې واته نه کیږي حکیم کسان دا ته روغلی دي دا ته از ای ډی پیز دي خالی دا نه چې گینیز ریکارډینا په جوړاو هغه په جوړاو الحمدلله ډېر وړ کی دي چې میجه سکولینا تا کالجینا ته په فری ایجوکیشن مې په دغه بیسس باندې ورګټ کړی دي هغه د میجه وزیرستان خلک دی ډېر کسان داسي چې په جابینا په دغه تر ورته سیخ کړی دي سپورټ دا نه دی چې خالی ولکه په وزیرستان شو واته ورزل یا واته پندیشه دا سپورټ نه دی سپورټ چې چیر شي ته د خپل علاقې خلک سپورټ کوي شاید دی اچھا سر جی دمیج د وزیرستان د خلک ته او بلکې کزه وای چې د پیرا چې څومره څوره دین کې ویني دا ته د څه پیغام دی او سپیشلی دمیج پارلیمنټریانز دا سه خلک چې د حکومت سره منسلک دي وابسته دي دا خلک ته د څه پیغام دی پیغام زه دا سه خاص غو نشته چې پیغام وردا مین شي دا ستای چې کله کیم خال د توسه د علاقې د یا د کوم نمائندگی کوي مطلب د توسه شکیم میجه ایمیج په انګلیش کې ورته چې شای ایمیج په پازیټیو ایمیج د نیو ته وشای یا خلک بیا سړی سپورټ کوي د میجه علاقې یا د میجه کیم کوم ودا چټم اول په خبرونه شو څنګه روتل او ویزا میجه الحمدلله یو خپل کوشش نه دی چې میجه داسې تیرا والیدو خپل کوشش جاری سوتلای دی چې ویز په میډیا باندې په غا باندې رودري می یو شای ایمیج دی میجه خلک رودري می په چا دی چې داسې د میجه کې ام ان اس دی ام پی اس دی یا نور مشرون دی اب یا روتلای میجه سپورټ کولای چې کله سپورټ کولای میجه بیا کې موصلات دا یواز یو ته دا یو میجه منات کولي زیاده ډېر داسې کسان دي چې ډېر مجبوری دي ډېر غریبون دي ډېر داسې چې غا نشته دی ورسره سپورټ نشته دی ورسره همیشه کله مضبوط وای د میجه سره په بیگ باندې داسې خلک وای سره سپانسرشپ وای سره دا یقین مانه چې مو د بدر کولا چې د انټرنیشنل لیول دا ډېر کسان بول راساولي وای بد خدمتي دا چې ځا خپل دا چې مونږه ټریننګ ورته کوو اپورچونټیز ورته کریټ کوو او پچار دادو چې میجه سپورټ دا وش اګرونه ور دین کې چې څومره هدا میج ویډیو د نن انټرویو ویني هغه کا پارلیمنټریان دي هغه کا د دران دي او بلکې کزه دا وای چې باقی داسې خلک تای چې بزنسمن دي یا مختلف داسې د برانډز ول خالتای یغه د میج ویډیو دغه ویډیو په ذریعہ سره د میج پیغام هاور کوي چې تاسو داسې خلک سپورټ کستای داسې خلک سپانسر کستای چې بلتا مطلب د میج قوم ته د میج خلک ته د میج د وطن نوم هروشان کو او مختیا نور هم بوزي لکه څنګه چې ز سر عرفان مسعود خپل پرسنل ها پیژانده چې د یو شاګرد و چې په انټرنیشنل سطح باندې تر وسه پرې هداي په باکسینګ شکلیږي خو بدقسمتي دا وا چې سپورټ نه ور سره فاینانشل ایشو پواجا د ویسلیا ها یا ډېر مقابله نه پته کیږي نو سر جی دا سه نور ها ډېر سټوډنټون وی در سره چې او یہ فاینانشل ایشو په ذریعہ په نه پته کیږي اچھا سر جی کا ور سره ته دا ویا چې دا مختلف سټوډنټ دي څوک د ټایکانډو ول دي څوک د باکسینګ ول دي نور هدا سه من غاشتا در سره کټاګر میجه کیم سټایل د تایکوانډو نه دغه میکس مارشل آرټس یې باکسینګ یې میجه دا ته ډېر کسان داسې کنه چې ام ام ای شه الحمدلله نېشنل انټرنیشنل کې لیدلې دي باکسینګ شکل لیدلې دي گینیز ورلد ریکارډ جوړ کړی دي
ښه ډېر دي او بدقسمتي دا دوی سپورټ نشته د کسان ښه ډېر دي الحمدلله سپورټ نشته دی. اچھا سر جی کته دا وایي د میش داسې ډېر اورېدونکي دي داسې ډېر خلک تای چې دغه ورډ گینیز ریکارډ جوړاول غوړي یا چې میش نه څه نوم روای نو هغه په ذریعہ سره کدا څه ټریک وی در سره څه ټیپس وی در سره ته خو سپاته لګیدلی دو ول چې ډېر ټایم د بشوشه نو آیا میش اورېدونکي دا وشولای شي کزا گینیز ورلد ریکارډز داسې غاډونه چې زه لکه په تو د زبانی دروشه چې دا ځاس وکي بیا د جوړ شي یا دا وس مو سره ور کی دي د په ډېر شاین باندې نه پیږي ډېر داسې ټکی وی کنه چې اته واته غوښته نه شي ریکارډ فرض کا ته یو ریکارډ وړه تو ته یو ریکارډ نوم نه در درمی ا سرچ کول یک د پورا بیا اپلای کول بیا اپلای نه بعد تو کیم اپلیکیشن روشي پابند بیا ته ګایډلاینز پیرا ګایډلاینز بیا دای وړ کی دي دا ته مو سره پریکټیکل ویزه بیا په پویا و چې دا فرض کا پوش اپ ریکارډ دی دا چې طریقه درو شای ا پوش په صحیح انداز باندې ته نه کا ریکارډ ولا چې هغه نه ریجیکټ شي معنا ریجیکټ شي لکه دا ولا مو ته ډېر میسج نه روشي چې زه دا شای کول غوړم میشه پار سړی باندې بیا نشي راځي چې دا یدن نه ورته چې داس وکا لکه د هر شی یو طریقه وی پروسیجر وی لکه څنګه ډاکټر دی فرض کا ډاکټر خدا نه ورته چې ته پلونکای داسې ستن ولا غوا یا دا ګولې دو یو پروسیجر دی ته واته ورته مې ډاکټري ولا کیم یو پنځه کولا د لیاسپیس کولا کیم غیا دی او پیرا کاوی بیا ته شی دردريمي دا غولا چې فټنس ته یا مارشل آرټس ریلیټډ کیم گینیز ورلد ریکارډ دی یک پر اولی ټریننګ دا یک د پر پروسس ته یا پروسس ته پیرا کاوی پروسس ځکه ډایرکټ نشي وښوچته نشي نو سر جی بیا کیم دا سوي چې ډېر خواهشمن وي هغه چیرې تو ته و د اکیډمي ته زندر ورسوي فزیکلی نو دا مسله وي حل شي کسا گینیز ورلد ریکارډ شدي گینیز ورلد ریکارډ دا سینا چې ډی خان په لیول وی وزیرستان په لیول وی دا وی ورلد لیول باندې هر سړی اپروچ وی هر سړی اپلای ورته کړای شي کمپټیشن وی په دغه ضروری نه د چته روغله ته گینیز ریکارډ دی کله د پورا ټریننګ وی دا څه کسان دي چې پنځه کولا دا ته 13 دی سره چلو روان 13 دی نشي جوړاولای دا مختلف په ورډ لیول باندې کمپټیشن دی. اچھا سر جی یو بل سوال چې ترویسه پرې د ورډ گینیز چې کیما مطلب ټیم دی یغه طرفه چې تو ته مطلب څه سپورټ ملاو دی لري ست ترویسه پرې څه انوایټ کړه کا څنګه گینیز ورلد ریکارډ شدي دا کیم اپلیکیشن وی میجا دا کیم اپلیکیشن ورکوي دا باندې سپیش میاش ټایم لګي اچھا دا باندې لږ دا وی کنه چې بیا خرچه کم وي حالانکه چې ته په یو هفته شي خپل اپلیکیشن اپلوډ کول غوړې په باندې $800 ته ورته پکاوي گینیز ولتا بیا چې ټیم یې راوړې په باندې ته په کرونی نری 50-60 लाख نه پوزه خرچه دی ورته می دا ته 5 سٹار هوټل آیا ته نه وړي چې ته کا یو ورغه کا ویل تا نو گینیز نه سپورټ کوي گینیز زیاده چې تو ته پلیټ فارم یې در کړای دی نور تخپل ارشه په نور خپل اپنی مدد آپ کاوه سر جی ډیره مننه ډیره شکریا چې ټایم درو کا او ګرونه ورېدونکو سر عرفان مسعود د په وزیرستان شه او بلکې کا وایي چې پیرا پاکستان شه یو داسې شخصیت دی چې د میش د وطن نوم هر روشن کوي او ورسره نوای نسل یها په سپورټ شری دی دای مخته یو ول تر رساوي په شری دی ډیر سټوډنټونی وه رساول نو دا ویډیو هدر سره شیر کې اعلی عہدیداران ته در سره ورساوستای د سرغونه شخصیت د سرغونه خلک میشته په خپل خوره باندې ډیر کامل اویږي فؤاد احمد تاویر کې اجازهات ډیر مننه ډیر شکریا.